پاکستانی فوجیانو او طالبانو ولې یو بل سره جنگ وکړ؟ ویډیو وګورئ او سول افغان چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستان کې یو شمېر امنیتي سرچینو ویلي چې د دوشنبې په ورځ د ډیورن پر کرښه د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نږدې 1 ساعت نښته شوې ده. په پکتیا کې یو شمېر سیمه ییزو سرچینو افغانستان انټرنیشنل پښتو ته تایید کړې ده چې د پکتیا د ځاځي ولسوالۍ د سپینې شګې په سیمه کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ جګړه شوې ده. د ځایي خلکو په وینا چې تر 2 ساعتونو په تېرېدلو لا هم د توپونو خال ډزې اورېدل کېدلې او جګړه په بشپړ ډول تر 2 ساعتونو نه وه ختمه شوې. یو قومي مشر د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې په مڼه جبه سیمه کې تر 2 ساعتونو جګړه روانه وه. هغه زیاته کړه لومړی نښته د پاکستان لخوا شروع شوه او ورپسې طالبانو هم شروع کړه. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تېره ورځ له اسلام آباد څخه سرچینو افغانستان انټرنیشنل ته تایید کړه چې د دې هیواد هوایي ځواکونو د پنجشنبې په ورځ د غوایي په 20 نیټه د پکتیکا په وړمامۍ ولسوالۍ کې د تحریک طالبان پاکستان ځایونه په نښه کړل. په ورته وخت کې سرچینې وایي چې پاکستاني توغندي په پکتیکا کې پر هدفونو لګېدلې دي. که څه هم رسنیو وویل چې د پاکستان د هغه برید جواب کې طالبانو څه نه دي ویلي، خو بلخوا طالبانو د هغه فوجي پلاوي سفر رد کړی و چې غوښتل یې کندهار ته ولاړ شي او د ملا هیبت الله د خاص کس شیرین آغا سره وګوري. بلخوا خلک وایي چې نور د پاکستان ته طالبان سم جواب ورکړي چې یا خو آینده کې بیا د برید اراده ونه کړي او یا هم سم مخامخ جنگ ورسره شروع کړل شي. خلک دا هم وایي چې طالبان ادعا کوي چې امریکا یې سره د 50 هیوادونو ماته کړه، نو د پاکستان ماتول خو به لا ورته اسانه وي.